کله هم تاسو کوشش کړئ چې یو لیکنه ولیکئ. کوم معلومات چې تاسو لرئ هغه نورو سره شریک کړئ. غواړئ چې یو لیکوال شئ، خو کله چې تاسو لیکنه کوئ ډېر وخت هم ضایع کیږي. ورقې شکوئ، ورقې خرابوئ، اعصاب هم نارامه کیږي. لیکنه څو ځل نه سر نه تر اخره پورې تاسو لیکئ، هغې کې مشکلات راځي، بیا د سر لیکئ تر څو چې تاسو یو صحیح لیکنه ولیکئ. بالاخره تاسو خپل لیکنه مکمل کړه. بیا هم مشکل دا ده چې دا به څنګه تاسو نورو خلکو ته رسوئ. دا ټول مشکلات په نظر کې نیولو سره موږ لیکوالانو دپاره یو ښه پلیټفارم آماده کړی چې په ulearner.com کې ulearner read سیکشن ته چې دوی لاړ شي، دوی کولی شي چې خپل لیکنه ډېر په راحتۍ سره ولیکي. که خرابېږي په اسانۍ سره کولی شي پاک کړي، بیرته سر نه ولیکي، ضرورت نشته چې ورقې خپل ضایع کړي. خپل لیکنې ته خپل د خوښې مطابق تصویر اپلوډ کولی شي. کله هم چې ستاسو لیکنه مکمل شوه او یولرنر ریډ ته هم جګه کړه، نه صرف ستاسو مینوال بلکې هغه خلک چې لیکنې لولي هغوی ته هم ستاسو لیکنه وړاندې کوئ. ډېر په اسانۍ او راحتۍ سره کولی شئ چې ډېر زیات مینوال تاسو پیدا کړئ. نو یولرنر ریډ جوین کړئ، خپلې لیکنې په یو کلیک سره ټولې نړۍ ته ورسوئ.